مونږ په دې لنډو ورځو کې وکتل سر چې تاسو د فحاشۍ او د غوریانۍ خلاف راپاڅېدئ، یو ډېر ښه اقدام هم پورته کړو، یو ښه ګام هم پورته کړو. نو تاسو څه ګڼئ چې دغه فحاشي قوم ته څه نقصان ورکوي، ذهنونو ته څه نقصان ورکوي، یا دغه فحاشۍ ته تاسو په کوم نظر باندې ګوري؟ ولې دومره لیواله شوي چې دغه بدنامې زمانه خلک تاسو تر عدالته پورې ورسوي؟ بیسیکلی زه به تاسو د سټارټ نه خبرو کوم. تقریبا یو 3 کاله مخکې زموږ افیس ته یو زنانه راغله او مور او لور وه. لور یې دا ګیله کوله چې زما خاوند په سعودي عرب کې دی او هغه مالا زما بیسیک نیډز نه پوره کوي، زما چې څه ضرورت زندگی دی هغه نه پوره کوي او زه د مور په کور کې. تاسو زما خاوند سره رابطه وکړئ، یو جرګه مالو کې چې دا خبره ختم شي. ما چې داغه خاوند سره رابطه وکړ نو خاوند سره مو وی ما یې تاسو وایف او تاسو خواخې راغلی وو، تاسو خو پښتانه نو کته بهر دلته کې به زه خیر دی بل چاله لاړ شم چې دا تاسو د کور دا مسله مونږ په یو ښه طریقې باندې حل کړو. د ښځې خاوند مسایل دي داسې یو کور بني چې کې به جنګ کې نو هغه ماته وی چې ته زما د ښځې نه دا تاسو کې چې زموږ ستا جنگ په څه شي باندې دی، لکه زموږ ستا یو جنگ دی کنه دا زده مې جوړه سره نو زما ښځه جوړی ټیک ټاک کې هغه ټیم دا لایو مایو دا شي ځان نو دا تاسو دا هغه ټیم خبره کوم. نو زما ښځې لما موبایل واغشتو چې زه چونکې په دغه کې ما په بهر منځ په ښځې سره رابطه په واتس اپ او په دې کوم نو د لما موبایل واغشتو پای کې دې ته چا ټیک ټاک یا د انسټال کې او ته چا انسټال کونو دا په بازارونو کې ګرځي، دا په مارکیټونو کې ګرځي، دا په مختلف پارکونو ته ویډیوز جوړي به دغه ویډیوز ماته زما د تر زامن زما د ماما زامن د پیغور په دغه ماته را لګي چې دا ته التناسته او دا ساده خزي ویډیوز دي. نو هغه چې زه دلته بار سره راغلم، زه خو دې راغلم چې زما خزه زما کور والا په حیا عزت کې جون تیر کی. نو چې کله زم بهرم او دیم دلته دا کارونه به زما د بار فائدہ سده صحیح. نو زما جنگ صرف په ټیک ټاک ته دا په ټیک ټاک پری دی دا خپل کور ته راځي، خپل حیا عزت جون به تیری دا زما خزه دا زینب پریدم دې سره جون تیرول غواړم خو په حیا عزت کې. ما دا خزر وغوستا دا مور ماما دې ته وی چې را دا چل دي چې تاسو دا کومه خبرې چې کوي کنه نو ګوره دستا خاوند دا الله تعالی یو سهاره درکړي دا ټیک ټاک دا فالوینګ دا نن اپ شته سبب ني بالکل او دا خاوند به همیشه وي نن ستا ځواني دا سبب دی بډاپي تنن واده کړي طلاق والی سبب به ستاسو دا جونی دا کم چې تا ته اوس کار یا تا ته سو څه غلط څه دغه در کوي کنه چې مونږ بداو کوم دا د سوشل میډیا خبري حقیقت کې دا معنی نه لري. شپږ میاشتې د کې مونږ واغشتې دا غي ماته د الفاظو چې زما خاون زما د فالوورز نه سوځي خالي ساده والی به زوی ما چې دا ساده جنې وا ساده وا بس دا غي ساده والی به دا سونو ایته ما دا خبرو کچېره ته بیا رستو په دې باندې ډیر زیات استومانه جی خو شپږ میاشتې هغه کې مونږ ډیر زیات کوشش وکړو چې بس دوانو زید رانی ولو او زید داو چې یو ټیک ټاک په پرې دی او بل وی چې زما ټیک ټاک نه پرې دا باغی کې دا غي دوانو سپریشن شو دی طلاق شو. کله چې طلاق شو نو مونږ په افیس کې ناستو نو مونږ دا فیصله وکړو چې مونږ په خلکو کې اویرنس راولو. اویرنس په داسې راولو چې لکه خلکو ته بوایو چې تاسو یو اپ استعمالوي نه دی فائدې مشته د نقصانات هم شته چې مونږ خو کار دا دی خلکو کې اویرنس راوستل. نو مونږ دا شو چې زه ماته یو مرګري په موبایل کې ماته وی لایف راغلی ته د لایف نه خبرې ما ورته زنیم خبر نو هغه ماته لایف انسټال کو زما موبایل کې ماته دا یو ټیک ټاک را کو چې هغه لایف راتلو نو زه ما ته دام پته نو چې دی براډ ستوي دغه ستوي نو زه یو براډ ته ورغم نو چې براډ ته ورغم نو هغه کې پښتانه ناستو جنکه الکان او هغه یو بل ته کنځلې کولې او هغه کومه گفتگو چې ونه هغه ډیره زیاته اوریدو قابل نه و د پښتو د معاشري د پاره یو ډیر غلط الفاظ صحیح. نو ما دې ته لاندې ویل چې کال می ما په کال باندې ځان سره وارین دي چې کله په کال باندې واغښتم نو هغه کې څه د یورپ کې پاکستانیانو څه د سعودي عرب کې څه دوبه کې د دې یو مشترک یو براډ سٹارټ نو ما دې ته ویل دا کنځلې په تاسو کوي دا خو ټیک کار نه دی. ما ته تاسو کې چې موږ د کنځلو نه منې کې نو ما ورته ویل چې پښتوني مو د پښتو په نیت تاسو دا وایم چې دا کار تاسو ټیک نه دی. تاسو د دې په ځای بل څه خبرو کې تاسو خو چې راغم نو تاسو بغیر د کنځلو نه جنیم کنځلې کې لکم کنځلې کې اوس زه د دې دغه نه نیم خبر چې دې کې د سره روان دي چې دا هر څه خو د پیسو لپاره روانه غټه ماته د پته نه و چې دې ته گیفټینګ هم کیږي او دې ته دام کیږي. دای زما تصویرانو لګولو ماته کنځلې شروع کې مسلسل زما
تصویر به لګولو دی چې تا مونږه منې کړیو مونږ ته اوس خپل طاقت ښکایو. صحیح. ما غا ویډیوز راواغه چې زه اف آی ال راغم د تی چې د کنزلو څومره ویډیوز وی کنه ما خپل ټیم ولګولو مونږ تقریبا هغه ټیم سره 300 ویډیوز د دې مختلف خلکو راغونډې کې لاړو اف آی ته دا تاسو درې کال زړه خبره. صحیح. چې مونږ اف آی ته لاړو مونږ ایته وی شره دا وګورئ چې هغه ویډیوز کو تا ډایرکټر چې هغه خپل ډیر زیات په کورسه کې نه سو د غوسې نه راکېدو. اوس ما ته وی چې زه سو کوم دی سره قانون کې دی د بار سزا نشته. زه سو کوم نو ما به وی دا چې نن به راولم سار په ضمانت شي زیبه ما ته نه داسې خو مونږ هم نه واړو دا خو نن دی یو کنځلې کوي سبب لس کنځلې نورې کوي چې دا ور وشي یو شپه ده بس دا 13 کو بس خبره ختمه مونږه اگې نه واپس راغو بیا موږ پولیس سره کې ناستو پولیس سره موږ په دې باندې خبرو شو چې هغه هم څه دفعات یادول چې دا کیږي دا نه کیږي دا اویلیبل دی او دا هغه چې په سوسایټي کې او لکه هغه شی هغه طرف ته نو روان مونږ خپل اویرنس په دې کې جاری ساتلو خلک هم پیولو چې تاسو دا گیفټینګ مکوي دا غلط کار دی تاسو غریبانان دا خپل پیسې په مزدوري ګټه دا خپل فیملی لګي پر رشتہ دارو کې بم نه هر خلک یې د چا ایجوکیشن لدا چا میډیسن لو لګي خدا شي نه بندېدو جی بیا دا شروع شو چې زموږ یو مرګري د ثاقب الرحمن نوم دی نو شهر سره تعلق ساتي هغه ماته د شپې کالو په ډیر زیات خفو ماته ویره شینام وای ما زه خپل زوی سره ناستو ما وی ویډیوز کته او ما ته مخې ته ډېر یا چې به ویډیوز راغی او زه ذهني ډېر زیات پریشان یم نو ما ته وی چې بس دی خلاف نور نه چپ نه پاتې کی صحیح زو کوټ ما ته ټیک ته مې بس سار راځم موږ سره الریډي د دې ټول مواد موږ سره پروتو بیا موږ چې هغه ویډیوز د کول موږ بزن سره د مواد جمع کولو 1200 ویډیوز موږ سره د دې تقریبا جوړ شوی دي چې هغه کې دا الفاظ نه کې بیا موږ لاړو های کورټ کې موږ ریټ دایر صحیح چې د دې اخر حل شوی په پاکستان کې خو لایف بین دی ټیک شو دا خلک چې دینو د پیسو د لپاره دا دغه راغشت دي هغه کې پولیس اف آی ای یو پیمرا د لپاره دی پیګا اکټ یو ریګولیټری اتھارټي جوړه کړې دا هغه دا چې نور دغه پارټیز کې چې تاسو دا روغ واړی دینه دا تاسو کې چې اخر په دې ملک دا سره روان دي لکه دومره څوک تاسو والے نشته دومره څوک دی تاسو ویلې والے نشته چې اخر د دې حل بسوي نو هغه الحمدلله هغه کې ډومبه سټپ مردان پولیس واغښت هغه په گرفتاریان شروع کې صحیح کیس لا روان دي تقریبا 70% گرفتاری شوی دي 30% خلک پټ دي یا چې پاکستان پرې خودو دین علاوه اوس های کورټ کې زمون کیس روان دي نو ان شاء الله مونږ ډېر پر امید یو چې ان شاء الله د دې یو خولي یو جامع حل بده دی روزي ان شاء الله ډېر ښه اقدام دي سر کم خلک چې پاکستان چا پرې خودو یا څوک د خیبر پختونخوا نه بهر په نورو صوبو کې ناستو اغه زینه کوي دغه خلاف تاسو سرسلار شته هغه کې چونکه اوس داسې د اف آی ای پاره کې مونږه پارټي کړې ده جی نو اف آی ای دا به عدالت په ترو باندې به مونږ د دې خلاف قانوني کاروایی طرف ته ځو ان کیس دا باز نه راځي په دې باقاعده اف آی آر کېږي اف آی آر چې کلو شي د دې پاسپورتونو د دې بانک د دې هر سبا فریز کیږي نو دوه لارې دي یا خو به سمې لارې ته راځي او یا با قانوني جنگ ور سره کو نو مونږ خو چا پسې ټوپک نه رالو مونږ چا پسې کنځلي چاته نه کو مونږ خدا وایو کو یو انسان وای چې رمانه تیر شوی جون زما غلط تیر شوی دی زه اوس سمې لارې تر اعظم غوتای زمون رور د زمون خور د الله تعالی ته د ما توبو کی چیرې بزاد ما کم کړي دا په ناپوهتیا کې مانه شوی دی زبا نور داس یو حرکت نه کوم ځکه چې دا خو زمون در روان نسل خبره ده زمون در روان د بچو خبره ده دا خبري خو کنن یو ماشوم دی ته ګوري چې ماته په کنزلو پیسې ملاويږي نو سبب د هر چا کور کې کنزلي کیږي که یو دغه ته دا پته لګي چې د جینې په به حیا پیسې ملاويږي نو مخکې دغه وینن سبا د خلکو خواهشات ډیر زیات دي او دا خواهشات چې دینو دا پیسو ضرورت ډیر دي نو به خلک خېتا بت او ایت بیان ګوري جی صحیح سر مونږ کو ګورو پلارو کوسو کې بلا ماشومان داسې دي چې دا غوي هغه حقوق چې کوم دي پامل کیږي چایلډ پروټیکشن یو اکټ چې ډیر ښه اکټ خو نفاذ هغه شان نه کیږي دغه ماشومانو د حقوقو د لپاره تاسو تر اوسه پورې څه عملی کردار ادا کړی دا تاسو د چایلډ پروټیکشن اکټ خبرو کا کنه د دې شاتم زموږ یو ډیر لوی مهنت ته خجی کله حضنور سره چې په نوخار کې جنسي زیاتیو شو ماشوم سره نو د کاکا صاحب هغه کې دوه کسانو نیولې شو گرفتار شو او هغه حضنور چې دا غي مړ کړه
دا غي نه پس مونږ په دې باندې سٹارټ واغښتو بیا دلته کې هغه ټیم مونږ د اسمبلی بهر بوک درنا مونږ ورکا بیا مونږ سره دا وعده شو چې مونږ یو چایلډ پروټیکشن ایکټ پاس کو هر ډیسټریکټ کې به یو چایلډ پروټیکشن افیسر وي چې هغه به د سوشل ویلفیر انډر وي او چرته چې د ماشوم ریلیټډ څه ایشو راځي نو دا به د سټیټ د طرف نه دغه خلاف اف آی آر کیږي صحیح دې کې ډېر اف آی آرز مونږ کړی دي دا سه اف آی آرز دي چې هغه نون بیلیبل دي او هغه الحمدلله شوی دي خو ما تاسو ته وی چونکه معاشره دا سیدا زه تاسو ته یو بل خبره کوم تاسو چایلډ پروټیکشن خبرو کا جی ریاست چې دینو چونکه دلته کې غریب دي موږ سره غومره فیسیلیټیز نشته ما ته یو کس ټلیفون کو چیرې ما ته ته واتس اپ باندې یو تصویر درولې غلو ته دا وګوره ا تصویر چې مو کوته یو ورکوټي ماشوم راسي درې نیم کالو ماشوم بو یا نهته سلور کالو بو دومره ایج به نوم هم صحیح نشو غشتي به یو مصر خانه کې لګیاو جی ما ته وی چې دا څه ظلم دی او دا دی او غدا دی جاړي او دا مصریان چې دی دا سره ظلم کوي او تراش ما چې هغه تصویر وکړو زړه لري او ما هر څه پرې خو د زلاړم چې کله لاړم نو هغه مصری ته ما आवाज وکم او تیر دا تاسو څه کوي او ماشوم نه تاسو دا مشکته لیدا خو جرم دی دا تاسو څه کوي هغه ما ته وی چې تا ته پته شته وي د دې ماشوم پلار دا ماشوم مال راوستي وي د خپل نوم نه ورزي د پلاس او پیچکس نه پیژني د کله اخوا وړي کله گاډي سره کله دی خو ولاړی ما ته پته چې د زما د کار نه دی چې از د کیم نو چې د لس کالو نه برشینو دی به پلاس او پیچکس او پیژني خو د پلار چې دی راوستونی ما ته وی چې زدل روټه نشم ورکولې نو تاسو سره ډیر شاګردان دي نو خیر دې د سار چې او غرمې روټه او د شپې چې ته باندې دا روټه په خورنو کوړته را لېګا نو ویزه څنګه غته انکار وکم ما ته چلو خایا ویزه غته ویم چې زه په روټه نشم خوړې وي ته دته وی چې پیچکس ته وی دا خو زما زمير دانه مې چې او پلار د نهر د لاس یو ماشوم مال راوستي دي نو پاغه ای خبرې ز ډیر زیات کنفیوز کم لکه پریشان کم چې لکه دا سړی خو په خپل عقل ټیک لګیا دي نو زمونږه بعض معاشرتي مسایل دا سدي چې پاغه باندې کوم غواړو موږ سن شو کولې لکه اوس چې یو پلار د خپل ماشوم د دې د وجې مصری سره پرېخلي چې هغه رزق نشي ورکولې دا هغه سردونه وسایل نشته نو کو دې کې دا مصری هغه رزق ورکې نو خو هغه نشم منی کول صحیح ٹھیک دی کنه نو ان شاء الله زمون خو پورا کوشش ته چې مونږه په سوسايټي کې یو پوزټیو رول پلی کو یو پوزټیو میسج خلکو لور ان شاء الله